د چهرداري ولسوالۍ په ایشان سید اعظم سیمه کې دا د فوټبال د یوه معیاري لوبغالي او د غېږ نیونې د کلب د جوړولو د بنسټ ډبرې ښودلو مراسم دي. د دغه ولایت ورزشي مسؤلین وایي د یاد کلب او لوبغالي په رغېدو سره به د چهرداري ولسوالۍ ځوانانو ته د ورزش لا ښه زمینه برابره شي. ورزش افغانستان باز خصوصا ورزش قندوز و ورزش کرش قانونمند شده و هر کسی که کلاب پهلوانی جور میکنه فدراسیون کرش ریاست ورزش در خدمتشان است. چیزی که از وسع قدرت ماست ما همکار هستیم. ورزش ما بود دو میدان به اختیار ورزشکارا و جوانان ولسوالی چهاردره در اختیار گذاشت و این میدان افتتاح کردیم امروز که یک گام نیک و مثبت شد در بخش ورزش کندوز، در بخش حمایت از ورزش ولسوالی ولایت کندوز، از حامیان و از سید امیدالله آقا جهان سپاس و تشکر میکنیم به نمایندگی از اداره ورزش کندوز. په ورته مهال لوبغاړي د ورزشي مسؤلینو دغه بېساري هڅې ستایي او د لوبغاړو ورزشي وړتیاو لوړولو سربیره د دغه ولایت د ورزش په برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه بولي. والا کمبودی میدان احساس زیاد داشتیم دیگه، فعلا نداشتیم دیگه. اینا چقدر پیسه که مصرف کردن همچون ورزش میدان هم جور کردن بسیار زیاد دیگه. خوشحال است بچه‌ام چون ورزشکارم دیگه بسیار خوشحال هستن. امروز خیلی احساس خوشی میکنیم که امروز در محله که اصلا کلبی وجود نداشت و یک جای خیلی دوردست از شهر بود و جای بس افتخار است. همچون تجارایی داریم، دوستایی داریم که کلب افتتاح کردن و جوانان را تشویق میکنن. د چهرداري ولسوالۍ اوسیدونکي د دا کلب او لوبغالي جوړېدل د خلکو سالمې تفریح او بوختیا لپاره ګټور ګام یادوي چې برکته به یې له نشهیي توکو د ځوانانو مخه ونیول شي. هدف ما از این کلب ورزشی میدان فوتبال به خاطر رشد ورزش و ترقی و رشد هم جوانان ولسوالی چهاردره به خاطر ورزش است که تا اینکه بیا اینجا فوتبال بکنن، در کلب قشتین بگیرن دیگه. هدف ما فقط همین است که مردم ولسوالی چهاردره اتحاد انسجام یک همبستگی در اینجا ورزش بکنن. جوانا خیلی کمک میشه و تشویق میشن. قبلا جوانا تقاضا میکرد که به ما یک میدان باشه و یک میدان نبود، نه برای فوتبال و نه برای پهلوانی. و الحمدلله امروز سنگ تهدابی همین فوتسال یا فوتبال اینجا گذاشته شد و هم سنگ تهدابی پهلوانی گذاشته شد. د کندوز ولایت په چهرداري ولسوالۍ کې د غېږ نیونې کلب او د فوټبال لوبغالي په جوړولو چارې داسې مهال پیل شوې چې د اسلامي امارت له بریاو د امنیت په ټینګښت سره دغه ولایت کې ځوانانو ته په بېلابېلو برخو کې د ورزش لازمي اسانتیاوې برابرې شوې دي.